بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو زم شاجول سباون د یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي په شیشه تاسو ته مخاطب یم. ګرانو مینوالو منګوري تراغلیو او تاسو سره د یو ظلمي ملاقات کو چې د ادب د ونې ګل دی انیس ګل دی. د ادب د ونې ګل دی انیس ګل دی. هر یو شعر ګل ګل دی انیس ګل دی. په نامه باندې عدنان انیس ګل یاد دی. منګور شریف آباد کې مسکن خپل دی انیس ګل دی. نو مینوالو ستاسو ملاقات کو د عدنان انیس ګل صاحب سره چې یو زلمی شاعر دی، ډېر ښکلی شاعر دی، ډېر ښکلي شعرونه لیکي. نو زمونږ زړه غواړي چې ستاسو ملاقات ورسره وکړو او عدنان انیس ګل تاسو سره خپل تعارف په خپله وکړي. ډېره زیاته مننه د ټول لومبې شاجي ګل سباون صاحب یا ستاسو دغه یوټیوب د فیسبوک پیج رڼا سباون. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو راټولو چې ما ته مو پکې هم وخت راکړو. بیا په تیره ستاسو دغه زیار ستاسو دغه کار ته ډېر په درنه سترګو ګورم چې په دغه عمر کې چې انسان ته خپل کوري ستونزې مسلې هم بلهاوي په تاسو د هغې نه هټ کر د هغې نه هغه مو یو اړخ ته کېښودي دي او راځئ بیا دغه پروګرام دغه مرکه هم تر موږ ته هم راورسېده. ستاسو مننه. زه د سوات د سرخار منګوري اوسېدونکی یم. دلته کې ژوند کوم د شریف آباد کې او د ادب سره دغه لږې لږې اړیکې دي. خپل تر حده کوشش کوو چې څومره وس لرو او تر هغې خپل دغه خزانې ته خپل تر وسه هغه خدمت وربخو. ډېره زیاته مننه. ډېره ښه. عدنان انیس ګل صاحب، عدنان انیس ګل صاحب د شاعرۍ نه علاوه تاسو څه ستونزې لرئ او یا داسې څه هلې ځلې کوئ د پښتو دپاره؟ ډېره مننه. زه د پښتونخوا راډیو اف ام 98 سوات سره اظهار جکار کوم. په هغې هم یو ډیوي په نوم باندې پروګرام چلوم. هغه هم هڅه کوشش کوو چې دغه پښتو تر د خلکو غوږونو ته ورسي او کوشش کوو چې معیاري کلامونه د خلکو سره شریک کړو، معیاري خلکو ته مخې ته کړو. دې سره سره په نور کمپوزینګ کې په نشاط چوک ملک سوپر مارکیټ کې هم دغه اټۍ د دغه دکان دی چې په دې کې خپل دغه د ورځ پکې زیات وخت دلته کې وربخو. کوشش کوو دغه هنر یې زده کړی دی، کمپوزینګ ډیزاینینګ ماشاءالله. نو په دې کې دلته کې دغه ژوند تېروو. دې سره سره په پښتو څانګه جانجیب کالج کې په دویم سمسټر کې زده کړې کوم. پښتو زده کړې کوم، د پښتو په بي اس کوم. د عطاء الرحمن تاسو داسې نور استادانو د هغوی په سربراهۍ د هغوی په مشرۍ کې ډېره مننه. اوس د عدنان انیس ګل صاحب نه کلام اورو، انشاءالله ستاسو به خوښ شي او تاسو به ترې خوندونه واخلئ. دغه کلام دی دغه هم ستاسو د ټولو اورېدونکو په نوم چې ارشاد یم. خدای دې تباه کړي چې سازونه وجني، دوی خو ژوندون له امیدونو وجني. ډېره ښه. خدای دې تباه کړي چې سازونه وجني، دوی خو ژوندون له امیدونو وجني. ناست د مالګې پر چڼکاو کوي یخ، ناست د مالګې پر چڼکاو کوي یخ، یو لیونی خپل پرهرونه وجني. مننه. ناست د مالګې په چڼکاو کوي یخ، یو لیونی خپل پرهرونه وجني. زما چې خپل قسمت په سین لا وکړم، زما چې خپل قسمت په سین لا وکړم، مال ته پالي دی نصیبونه وجني. مننه. دا خو یو ته چې مې قدر نه کړې، په ما خو ډېر خلک ځانونه وژني. دا خو یو ته. مننه. دا خو یو ته چې مې قدر نه کړې، په ما خو ډېر خلک ځانونه وژني. مخکې د تللو توان مې څوک نه لري، نارې وخي او انځورونه وژني. مننه. د سوات دا ټول تنان پخوا مړه شوي، د سوات دا ټول تنان پخوا مړه شوي، دا خو یې اوس خلک لاشونه وژني. مننه. د سوات دا ټول خلک پخوا مړه شوي، دا خو یې اوس خلک لاشونه وژني. دلته ښکاري په تنکۍ غوښه عادت، دلته تنکي ګلونه وژني. دا شعر بیا وایي. دلته ښکاري په تنکۍ غوښه عادت، دلته تنکي ګلونه وژني. مننه. ګله کافره ده
توبه وباسه دا خو به ښه ایمانونه وجني واه واه او ډېر یو څو ښکلی. شعرونه نور چې ارشاد یې چې څنګه نظر د لمر رڼا ته نشي ټینګېدی همدغسې مې زړه جړا ته نشي ټینګېدی واه واه حد دی جی چې څنګه نظر د لمر رڼا ته نشي ټینګېدی همدغسې مې زړه جړا ته نشي ټینګېدی ای تاله به د اوسپنې زړګی چېرته پیدا کړم واه د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي تا ته نشي ټینګ بیا جی بیا دا شعر بیا مننه ای تاله به د اوسپنې زړګی چېرته پیدا کړم د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي ټینګېدی چې هلته کې به هورو سره څرنګه ژوندون کوي چې کوم زړه د دنیا ښکلا ته نشي ټینګېدی واه واه مننه چاودلی دی په خیال زمونږ د مخې نه تیروزه کمزوری دی اوس تا ادا ته نشي ټینګېدی واه ډېره واه، زیاته دا شعر مننه. بیا وایي. چاودلی دی په خیال زمونږ د مخې نه تیروزه کمزوری دی اوس تا ادا ته نشي ټینګېدی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ډېره ښکلی مننه کلام. خوشحاله اوسئ نو زه د جناب عدنان انیسګل صاحب ډیره مننه کوم او زمونږ د طرف نه ګرانو مینوالو وطنوالو د وطن نه بهر مسافرو تاسو ته په بیا سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.